بسم الله الرحمن الرحیم. د امنزار ټي وي قدرمنو کتونکو، زه یم صابر ډنډوکوال او دا د زما د ژوند کیسه. صابر شاه له څونه سبق کړی دی؟ ما هو 12 کړی دی، خو 10 مې چې کله وکړو په ډاګې سکول کې، نو بیا مې پرایویټ 12 له داخله وکړه په ګوهاټي کالج کې، بیا مې 12 د هغې ځای نه. مخکې سبق سره د شوق نو ولې د پرېښود؟ نه جی، اصل کې هغه وخت کې زمونږ خپلې څه ذاتي مسایل راله د کور، نو زما عمر لکه دومره نه خو زه په هغې په وجه باندې دوبۍ ته لړم. نو چې کله زه بار لاړم نو زما نه هغه تعلیم بس په هغه ټیم کې د دې دوبۍ تلو په وجه پاتې شو، تعلیم مکمل نه شو. تعلیم مکمل نه شو، خو شاعري ډېره ښه روانه شوه. نو شاعرۍ غاړې ته څنګه راغلې؟ شاعرۍ خو اصل کې خاص وجه حالاتو مو، بل د ټولو نه زیاته وجه زمونږ چې کم قامي تحریک دی، دا د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان بابا د خدایي خدمتګارو. نو مونږ ډېر واړو چې زمونږ ته به خاص کر دلته حاجي صاحب دیم خبرې کولې او د نورو مشرانو به هم وې چې علي احمد بابا دلته د دې قامي خدایي خدمتګارو چې کم بې وسلې پوج و پخواني د هغې کمانډر و. نو هغه خبرې چې کله مونږ اورېدې نو دې طرف ته زما مینه بیا دې سره جوړه شوه او هغه بیا ډایرکټ د حالاتو او د وخت نه شاعرۍ طرف ته لاړله. جي علي احمد بابا ستاسو دا جي زما نیکه و. او جي دته به بل لالاوي دلته ډنډوکا کلي کې دا ټول مشران ټولو ته پته ده چې هغه ته به بل لالاوي او هغه زما نیکه و. او د هغه په وجه لکه خاص کر چې د هغې قربانۍ زه را یادې کړم، نو زه وایم حقیقت دی چې د خدایي خدمتګارانو کې خامخا څه دغې خبرې ته خپل وطن او خپلې خاورې او خپلو خلکو سره او د حالات دې سره زه مجبوره کړم او ته یقین وکړه چې د هغې قربانو د وجې د هغې هغه اواز اوچتولو دپاره زما دا خیالات چې دي دا شاعرۍ طرف ته لاړل. او که موږ ګورو نو ستا په شاعرۍ کې دغه د وطن مینه غالبه ده. نو داسې کوم شخصیت دی چې د هغه پکې رنګ ډېر زیات دی؟ شخصیت خلکو هر شخصیت نشي ستایلی، شخصیت ته ډېر خوښ دی. سر دا خو اصل کې زمونږ خو د غني خان چې کوم دی، لکه زه د ډېر وخت نه لکه اورم او دغې خدای قامي تحریک په وجه یقین وکړه چې د غني خان د سوچ او فکر هم لکه زه د شاعرۍ طرف ته مجبوره کړی یم چې به مې واورېده ما یې بای غني خان خو زه ډېره ښکلې شاعري ده. نو د هغې هغه شعرونه اورېدو په وجه هم زما لکه زیات تر دغه نو مونږ د غني خان نه ډېر زیات متاثر یې. غني خان نه متاثر یې؟ او جي. او په صوابۍ کې هم بلا شاعران دي، په دې کې د کوم شاعر نه متاثر یې؟ صوابۍ کې خو مونږ ته خو که د هر ځای نو شاعران مونږ ته محترم دي، لکه د یې مونږ قدر کوو. خو بیا صوابۍ کې لکه زمونږ خو ډېر شاعران دي، خو زه د عزیز مانیروال نه لکه یقیني د زړه نه متاثر یم. څه وجه ده؟ بس هغه هم داسې یو ولسي غونته لکه بس ډېر ښکلې شاعري ده او چې هغې کې ډېر ښکلی قامي رنګ دی یقیني. نو زه د هغه نه هم ډېر متاثر یم. صفا خبرې دي هغه بس. شاه فهد هم د سره ناست دی؟ او فهد را سره هم ناست دی. صحیح ده. نو څه شعرونه به د ګران مینهوار هم اوري او شاه فهد به هم اوري؟ صحیح دی، انشاءالله یو څو شعره به ووایم چې وخت ختمولی نشي یاره سم پاخه ولاړ دي، د محبت سوې داغونه مې په زړه ولاړ دي، او صحیح مومن به پکې خیر راته راځه را سره، دا چې کم خلک کوي د مړي جنازه ولاړ دي. او د بل نظم یا د بل غزل شعر ووایي؟ ویم دا خو ویم درته او وی نه مو خلاصې کوي نه مو مینځ کې حق خبره کوي، څه بې غیرته مو د جنګ په تماشه ولاړ دي. او سم دا یو شعر پکې لږ بل شان دی، وي سم په دې زړه مې ورخښېږي د کاپرې لورې، په غټو سترګو د اوږده تیره باڼه ولاړ دي. او چې پویده د عزیز ولی او غمخادی په نامه
چې پویده د عزیزولۍ او ورورولۍ په معنا د هغې قبرونو باندې اوس غټ غټ واښه ولاړ دي او د معاملاتو نه شیطان غواړي امان صابره دا چې امام پسې جماعت کې په مانځه ولاړ دي د معاملاتو نه شیطان غواړي امان صابره دا چې امام پسې جماعت کې په مانځه ولاړ دي نور څه شعرونه داسې ځوانانو ته یا چې کوم نوی کل دی هغې ته نو هغې دپاره خو خپلو باچاخانیانو ته وایي هر سړی بل ته ګوته نیسي ځان ته نه ګوري څوک بل ته به ایمانه وایي خو خپل ایمان ته نه ګوري څوک او د دې دنیا د یو پیسې تاوان ته غاړه نه ږدي د اخرت د لوی نه لوی تاوان ته نه ګوري څوک او غریب د خان د غریب نه خپل مطلب پوره کوي د خدای دپاره نن سبا انسان ته نه ګوري څوک او تا ته به څه وګوري رکشه ډنډوکوال صابره د مال دولت مخکې توبه قرآن ته نه ګوري څوک خپلو باچاخانیانو ملګرو ته دغې قانون باچاخانیانو ته خو به دوره ووایم چې د خپلو خټو لوټو کور کې په بلی به راکوم یوه جنډه د عوامي نیشنل پارټۍ به راکوم او زم د لاټین په حق کې ووټ خپل ورکوم ملګرو د باچاخان بابا نامه په دنیاګۍ به راکوم او دا مې وعده د هر پښتون سره د زړه په ژبه په دې خپل ووټ به د ولی خان کورنۍ به راکوم او د چا په کلي کور کې نیم د چا نه نه یریږم زه ډنډوکوال د سره جنډه پر ورولۍ به راکوم موږ د خپلو خوښې شعرونه به ویل غواړو نو نور خو ډېر دي خو اصل کې اوس ما ته دوره یادېږي نه سره ناستې دا خو هم د خدایي خدمتګارو د کور نه دی او د نیکه شاردوی بابا او دا چې کوم دی دا خو هم خدایي خدمتګار دی او جي بلکل د دې نیکم نه ډېر وخت نه لکه دا مشران خبرې کوي چې دا خو د او جي بلکل بلکل صحیح ده نو د خپلو مینوالو ته اخیری کې څه پیغام ورکول غواړئ بس خپلو مینوالو ته خو به زه دومره ووایم چې وخت سره سره ګوره حالات بدلیږي نو کتل پکار دي چې یاره د دې ملک او قوم دپاره څه ضروري دي لکه زه چې خپل ځاني سوچ وکړم نو زه وایم چې یاره شمال مغربي سرحدي صوبه څه وه لکه دا خو اړو څه نوم نه دی لکه زه چې خپل سوچ وکړم زه وایم دا څه نوم و مونږ پکې تر ننه وو نو دې صوبې له لاټین د پښتونخوا نوم ورکړو نو دا په اصل کې که موږ خپل ګریوان کې سوچ وکړو ته په الله یقین وکړه چې د لاټین تش دا کار هم ډېر دی چې پښتونخوا نوم یې دې صوبې له ورکړو بیا د دې ملک په ازادۍ کې لکه که دې ته چا سوچ وکړو چې باچاخان بابا خدایي خدمتګار و دنیا ته هم انکار نه کوي بیا زموږ دا ملک چې کم دی د 1973 په آیین چلیږي نو په هغه آیین باندې زموږ د اپوزیشن لیډر په حیثیت خان عبدالولي خان دستخط کړی دی نو دا ملک هم نن تر ننه لکه هغه خدایي خدمتګار په دستخط چلیږي بیا د هغې نه پس چې اسفندیار خان راغی نو هغه دارې پښتونخوا نوم راوړو نو لکه پښتنو له دې خبرو ته سوچ پکار دی دا نالی پخه شوه او دا خو هسې یو څو خبرې دي غټ کار خو لکه زما په سمي لکه دا پښتونخوا لکه بار ملک ته مونږ شته شو چې پښتونخوا پښتنو ته اپیل کوي چې قومي تحریک کې دې کې خامخا لکه خپل ګریوان کې سوچ وکړئ چې دا کارونه څنګه دي لکه پښتونخوا نوم مونږ په انټرنیشنل سطح فخر کولی شو شمال مغربي سرحدي صوبه څه وه نارت ویسټ فرنټیر پروینس دا زموږ د صوبې تعریف و ډېره زیاته مننه کوو د امنظار ټي وي او د هغې د کتونکو او که په خبرو کې څه قسمه ګستاخي شوي نو بخښنه غواړو د الله په امان